دا زمونږ اډه ده دا پارکینګ دی دا خلک ټول شکار له تلي موږ هم راوړي دي ځکه زموږ څو پښتانه دي دوی نه تپوس کوم شکار ته روان دي استاد په کلي کې د کوم ځای زه جی د شانګله پارل پوره یم او پاتې کېږم دلته کراچۍ کې وطن مې هغه دی صحیح سید څونه وخت د شکار کې یاره تقریبا داسې ووایه چې یو 15-14 کاله به شي چې راځم د ښکار ښه باچا ته په کلي کې د کوم ځای زه د سوات یم مټي سوات کې د مټي یم شکار کې څونه وخت لګي یو 4-5 کاله مې وشو شکار لره سوات سیند کې شکار کړی نه هلته مې نه دی کله کراچۍ کې صرف په کراچۍ کې په شرنه کې دا اوس اوبه را روان دي د خیره اوس فلحال اتار دی کښتۍ په خټو کې پرتې دي ماخوستن ته به اوبه راخیږي بیا به شکار له ځو دا ټول چې څه ګاډي ولاړ دي دا شکاریان دي دوی سار اوبه وې دا څوکیدار دی دا ګاډي ودرولي دي او ټول تللي دي شکار له اوس زموږ نمبر دی